بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو بایولوژي کلاس 8 ساينس کې با نن مونږه خبره کوو نوې ټاپک ته ریفریکشن اف لایټ. د دې نه مخکې مونږه د ریفلیکشن په اړه کې خبرې کړو. هغه ټاپک چې واغو ریفلیکشن چې کله لایټ په سر په سپانی ولګي او دا لایټ چې دی واپس راځي دغه ته مونږ وایو ریفلیکشن. خو دلته کې زموږ سره دی ریفریکشن، دا دی ریفریکشن اف لایټ، یعنی ریفریکشن اف لایټ چې دی هغه مونږ څه ته وایو. مطلب دا دی چې لایټ پرس کا په هوا کې داسې ټریولینګ کوي، لایټ را روان دی په هوا کې، د دې هوا نه بعد دا لایټ چې دی بل سیستنډر کیږي، مطلب دل شیشه مخې لراله یا دل اوبه مخې لراله، نو دا لایټ دغه شیشه شوه یا زموږ سره اوبه شوې دغه میډیم ته ننوځي. لکه دا هوا چې دا دې ته موږ یو میډیم وایو. د دې هوا نه بعد د لایټ چې د شیشې طرف ته لاړو یا چې د اوبو طرف ته لاړو، دغه شیشې ته دغه اوبو ته مونږ بل میډیم چې دی هغه ته وایو. نو چې کله د لایټ د یو میډیم نه بل میډیم ته انټر کیږي نو د دې لایټ په ډایرکشن کې چې دی چینج راځي، دغه چینج ته مونږ وایو ریفریکشن اف لایټ. لایټ همیشه چې دی سټریټ سفر کوي، خو چې د یو سیز نه بل سیز ته انټر کیږي نو بیا د دې ډایرکشن چینج کیږي. نو چې کله دغه ډایرکشن چینج شي نو دغه ته مونږ وایو ریفریکشن اف لایټ. نشي کوی وتا اوله خبره سره چې لایټ ټریولز ان ا ټرانسپیرنٹ میټیریل ان ا سټریټ لاین. ټرانسپیرنٹ مونږ دې ته وایو لکه یو سیز تو ځان ته داسې ونیسي او تاسو کول کې او د دې اخوا ته بالکل هر سره واضح ښکاری، نو دغه ته مونږ وایو ټرانسپیرنٹ. ټرانسپیرنٹ په اردو کې مطلب دی شفاف، صاف، واضح، دغه ته چې دی ټرانسپیرنٹ وایي. لکه او شیشه ده، شیشه زما مخې ته ده، زه د شیشې نه اخوا سې کول کوم ما ته بالکل هر سره چې دی ښکاري، نو دغه ته مونږ وایو ټرانسپیرنٹ. نو وایي کم لایټ چې دی د ټریولینګ کوي، ټیک شو، د ټریولینګ کوي په ټرانسپیرنٹ میټیریل کې، خو څنګه ټریولینګ کوي په سټریټ لاین کې، بالکل چې دی نیغ ور رواني. ټیک شو. بیا به دا خبره کله ک لایټ دلته کې زما سره په یو میډیم کې دا او دا سیکنډ میډیم ته ننوځي، نو دا لایټ چې دی د ډایرکشن سره دا به چینج کیږي، یا به موږ وایو چې دا لایټ چې دی په دې کې لږ شانته جوکاو راځي. لکه دلته کې تاسو څه کوي، دا زما سره ایر دی، دا زما سره ګلاس دی، نو اوس دا لایټ چې دی دا سره روان دی، څه کوي بس کې دا په ایر کې یعنی په هوا کې دا لایټ چې دی دا سره روان دی. ټیک شو. بیا څه چلو شو، د دې ایر نه چې کله دې شیشې ته دا لایټ چې دی لاړو، پکار دی چې دا لایټ داسې تللی وي، خو داسې نه دی تللی، د دې د ډایرکشن چې دی دلته کې چینج شوی دی. نو اصل کې دې ته ویل کېږي ریفریکشن اف لایټ، چې د یو میډیم نه بل میډیم ته لایټ ځي نو دا خپل ډایرکشن چې دی هغه چینج کوي. لکه د ایر زما سره یو میډیم شو، واټر زما سره سیکنډ میډیم شو، چې د ایر نه دا واټر چې دی په ایر کې اوس دا لایټ چې سټریټ ور روان دی، خو چې واټر ول مخې لاړو نو دا به بیټ شي. بیا د ریفریکشن ډیفینیشن داسې دی چې چینج ان ډایرکشن اف لایټ. یاد ساتئ چې د لایټ په ډایرکشن کې چینج راځي نه هغه سیستم مونږ وایو ریفریکشن اف لایټ. هیروي ونه یاد بساتئ. څه کوي when light cannot pass through a material، چې کله یو لایټ د یو میټیریل نه نشي پاس کېدی، د دې نه مخکې مونږ یو فینامنا ویل چې هغې ته مونږه ریفلیکشن وایو. لایټ را روان دی، د پاس شو د یو څیز نه، هغه ریفریکشن دی. خو لایټ چې دی را روان دی د دغه څیز نه چې دی نشي پاس کېدی، دی واپس باونسینګ کوي په کم انګل چې دا لګېدلی په هغه انګل باندې چې دی دا واپس راځي، نو دغه ته بیا مونږه ریفلیکشن چې دی هغه ته وایو. اوس دا لایټ د کم کم څیز نه چې دی هغه زموږ سره پاس کېږي، د دې زموږ سره څلور اګزامپل تاسو یاد ساتئ، ګلاس، واټر، آیس او کوارټز. دا د دې څلور څیزونه چې دی پاس کېږي او دا څلور وانه چې دا ټرانسپیرنټ دي، یعنی دا شفافي، صفایي او دا چې دی واضحه وي. بینډینګ اکرز ډیو ټو چینج ان ویلاسټي اف لایټ. بینډینګ به کله کېږي، په دې خبره باندې ځان پوه کړئ. بینډینګ اکر دا به ال بینډ کېږي ډیو ټو چینج ان ویلاسټي اف لایټ. دا لایټ چې دی دلته کې ور روان دی، ټیک شو، د خپل یو ویلاسټي ده، دلته کې زموږ سره چې دی ویلاسټي کې زموږ سره چینج راغی، چې کله ویلاسټي کې زموږ سره چینج راشي نو د ډایرکشن چې دی هغه به چینج شي. دا څیزونه تاسو مخکې ویلي، واټر، آیس، کوارټز، ویلاسټي، د دې ایکسپلینیشن ته چې دی ډېر زیات ضرورت نشته. اوس یې کوئ. اوس که فرض کړو زموږ سره میټیریلز ډیفرنټ دي، نو په ډیفرنٹ میټیریل کې به چې کله لایټ سفر کوي نو د هغې سپیډ چې دی هغه به بدلي.
لکه په هوا کې دا لایټ چې روان دی د سپیډ چې دی هغه به وي د دې هوا نه چې دی اوبو ته پرس کړه لایټ لاړو نو په اوبو کې به د لایټ کم سپیډ چې دی هغه به بدلی ټیک شو مختلف سيزونه دي په مختلفو سيزونو کې بعد د لایټ سپیډ چې دی هغه به چینج دلته کمپیریزن کړل شي کوی لکه پرس زموږ سره واټر دی نو په واټر کې به د لایټ سپیډ چې دی کمی د چا په مقابله کې د ایر په مقابله کې دغه شان په شیشه کې به د لایټ سپیډ چې دی هغه کمی د چا په مقابله کې په واټر کې یعنی په ایر کې به د لایټ سپیډ سی وای د چا نه د واټر نه د واټر کې به د لایټ سپیډ چې وای د چا نه د ګلاس په مقابله کې اوس ریفریکشن څنګه دی ریفریکشن دا چې دی وکړي په دې کې یو زموږ سره انسیډنټ ری ده انسیډنټ ری دی ته وایي چې زموږ سره لایټ ری روانه ده او دا په یو سرفیس باندې چې دی ولګېده چې کله دا په یو سرفیس باندې ولګېده نو دغه ته موږ وایو انسیډنټ ری ټیک شو ها بیا زموږ سره ریفریکټډ ری دی ته وایي چې دا لایټ دلته زموږ سره راغی تاسو ته مو وایي چې دا انسیډنټ ری شوه خو دلته کې کوم ری چې خپل ډایرکشن چینج کو نو دغه زموږ سره ریفریکټډ ری ده دا زما سره وسره دا ریفریکټډ ری ده د ډایرکشن چې چینج شو بیا زموږ سره پوینټ اف انسیډنس ده پوینټ اف انسیډنس مطلب دا دی چې یو ری زموږ سره روانه ده په یو سرفیس باندې ولګېده چې په کوم پوینټ باندې ولګېده نو هغه پوینټ موږ وایو پوینټ اف انسیډنس ټیک شو ها بیا د دې ریفلیکټډ ری او د انسیډنټ ری په منځ کې یو لاین چې دی موږ ډرا کوو نو هغې ته موږ څه وایو هغې ته نارمل چې دی هغه ته موږ وایو نو ریفریکشن کې به دا څلور خبرې یاد ساتئ چې انسیډنټ ری چې دی هغه څه ته وایي ریفریکټډ ری چې دی هغه څه ته وایي او پوینټ اف انسیډنس چې دی هغه څه شی دی نو اوس ټیک وایي په دې کې دا زما سره ایر دی او دا زما سره ګلاس دی په ریفریکشن کې موږ دا وایو چې د یو میډیم نه بل میډیم ته کله لایټ چې دی انټر کېږي نو دا ډایرکشن به چینج کوي دلته زما سره ایر دی دا ګلاس دی نو په ایر کې دا لایټ چې دی روان دی بالکل سټریټ او چې ګلاس ته چې دی انټر شو چې کله انټر شو نو څه کوي دا کم لایټ کم ری چې دا نو په دې کې جوکاو راغی نو دغه ته موږ وایو ریفریکټډ ری ټیک شو ګورئ دا زما سره بل دی چې کله د دې دا چې دی زما سره ګلاس دی ټیک شو دا زما سره ګلاس دی نو لایټ چې دی روان دی دا انسیډنټ ری شو دا کوم پوینټ چې دی د پوینټ اف انسیډنس وایي په کار دی چې دا لایټ ری چې دی داسې تللی وی خو دې کې لږ جوکاو راغی چې کله ډایرکشن چې دی چینج کو نو دغه ته موږ وایو ریفریکټډ ری نو دا زموږ سره وو ریفریکشن اف لایټ کلاس 8 ساينس کې دا ورکړی دی چې ریفریکشن اف لایټ چې دی هغه موږ څه ته وایو ټیک شو بیا ساده ریفریکشن چې دی څه ته وایي ټرانسپیرنٹ میټیریل اگزامپل زموږ سره څه دي په ریفریکشن کې انسیډنټ ری ریفریکټډ ری پوینټ اف انسیډنس نارمل دا څلور خبرې چې دي نو دا پکې چې دی اهمې دي بیا چې د ټولو اهم خبره دا ده چې د یو میډیم نه بل میډیم ته دا لایټ چې دی انټر کېږي نو دا خپل سپیډ چې دی هغه چینج کوي نو کلاس 8 په لیول باندې تاسو ته ریفریکشن اف لایټ چې دی دغه درکړل که تاسو کلاس 10 فزکس کې وای نه به هم دغه څیز بالکل بل څه مشکل پکې نشته کړی دي زنده اړیا تاسو ویوړه نو مخکې بیا ان شاء الله په دې باندې چې دی تاسو په خطرې باندې چې دی پوهیږئ که په دې پوه شئ نورمال ګورو سره چې دی ضرور شیر کړئ تھینک یو ډیر مننه